په 1914 میلادي کال کې نړۍ د داسې ناورین پر لور روانه شوه چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې بدل کړ. عجیبه دا و چې هیڅ ستر ځواک جګړه نه غوښته، هیڅ پاچا د خپلو امپراتوریو د ړنګېدو تصور نشو کولی او هیڅ سیاستوال دا اټکل نه کاوه چې یوازې په څو اونیو کې به ټوله اروپا په اور وسوځي. خو بیا څه وشول؟ څنګه د یو شاهزاده وژل کېدل د دې لامل شول چې په میلیونونو انسانان د جګړې ډګرونو ته واستول شي؟ څنګه یو سیمهیز کړکېچ په څو ورځو کې د نړۍ تر ټولو سترې جګړې ته واوښت؟ او ولې هغه مشران چې د اروپا تر ټولو ځواکمن کسان بلل کېدل د جګړې په مخنیوي بریالي نشول؟ دا هغه جګړه وه چې څلور سترې امپراتورۍ یې له نقشې پاکې کړې، د نړۍ سیاسي جوړښت یې بدل کړ او د شلمې پیړۍ برخلیک یې وټاکه. په دې ویډیو کې به د لومړۍ نړیوالې جګړې ریښې وڅېړو او وبګورو چې نړۍ څنګه د تاریخ تر ټولو خونړیو فصلونو ته ننوته. د بشریت په اوږدو کې بې شمېره جګړې شوې دي، خو لومړۍ نړیواله جګړه له هغو محدودو پیښو څخه وه چې نه یوازې د جګړې په ډګرونو کې بلکې د سیاست، اقتصاد او ټولنې په هره برخه کې د نړۍ بڼه بدله کړه. که څه هم دویمه نړیواله جګړه د تلفاتو له پلوه تر دې هم خونړۍ وه چې پر راتلونکو ویډیوګانو کې به پرې بحث وکړو، خو ډیر تاریخ پوهان باور لري چې د شلمې پیړۍ ډیری ناورینونه د لومړۍ نړیوالې جګړې له سیوري څخه راوتلي دي. د دې لپاره چې پوه شو اروپایي ځواکونه ولې د یو بل پر وړاندې ودرېدل، باید لومړی د شلمې پیړۍ د پیل اروپا وپیژنو. هغه اروپا چې د ظاهري ثبات تر شا د سیالۍ، شک او سیاسي کړکېچونو له اوره ډکه وه. د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزه د اروپایي اشرافګرۍ له وروستیو پړاوونو څخه ګڼل کیږي. په هغه وخت کې د اروپا ډیری هیوادونه د پاچاهانو، امپراتورانو او سلطنتي کورنیو لخوا اداره کېده. سلطنتي کورنیو نه یوازې واک په لاس کې درلود، بلکې د خپلو ودونو او کورنیو اړیکو له لارې یې له یو بل سره نږدې اړیکې ساتلې وې. همدا لامل و چې د اروپا ډیری واکمنان د یوې پراخې کورنۍ غړي بلل کېدل. هابسبورګ، رومانوف، هانوفر او عثماني کورنیو ریښې تر ډیره د اروپا د دوو مشهورو سلطنتي کورنیو سره تړلې وې، د ډنمارک د پاچا نهم کریسټیان او د بریټانیا د ملکې ویکټوریا له نسلونو سره. د بریتانیا پاچا پنځم جورج او د روسیې امپراتور دویم نیکولاس دواړه د ملکې ویکټوریا لمسیان وو او له یو بل سره د تره زامن ګڼل کېدل. دویم نیکولاس بیا د جرمني له امپراتور دویم ویلهلم سره هم نږدې کورنۍ اړیکې لرلې. په بل عبارت، هغه کسان چې څو کاله وروسته یې هیوادونه د نړۍ تر ټولو سترې جګړې ته یوړل، په حقیقت کې د یوې کورنۍ غړي وو. خو سره له دې ټولو کورنیو اړیکو د دوی د حکومتولۍ طریقې له یو بل سره ډیر توپیر درلود. بریتانیا د مشروطه سلطنت تر چتر لاندې اداره کېده او پارلمان پکې مهم رول درلود، خو په روسیه او جرمني کې واک تر ډیره د امپراتورانو په لاس متمرکز و. په همدې وخت کې بیا فرانسې له نورو اروپایي قدرتونو څخه بیله لاره خپله کړې وه. د هیواد د 1800 کال د فرانسې او پروس له جګړې وروسته د دریم جمهوریت بنسټ کېښود او د شلمې پیړۍ په پیل کې جمهوري نظام درلود. سره له دې ټولو سیاسي توپیرونو، بریتانیا لا هم د نړۍ تر ټولو ستر ځواک ګڼل کېده. د دې هیواد ستره برلاسي په سمندرونو کې وه. شاهي سمندري ځواک نه یوازې د بریتانیا د امنیت ضامن و، بلکې د هغې د پراخې امپراتورۍ د ساتنې وسیله هم وه. د لومړۍ نړیوالې جګړې تر پیل وړاندې بریتانیا د نړۍ د سمندري ځواکمنۍ بېسیاله واکمنه وه او د نړۍ پر پراخو سیمو یې نفوذ درلود. فرانسې که څه هم په 1800 کال کې له جرمني څخه سخته ماتې خوړلې وه، خو لا یې هم خپل نړیوال نفوذ ساتلی و او د روسیې او بریتانیا ترڅنګ د اروپا له سترو قدرتونو څخه شمیرل کېده. په ختیځ کې بیا د روسیې ستره امپراتوري پرته وه. دویم نیکولاس داسې امپراتور و چې په داسې زمانه کې مطلقه واکمني کوله چې نړۍ د بدلون په حال کې وه. روسیه د صنعتي پرمختګ او اقتصادي ودې له پلوه د لویدیځې اروپا له هیوادونو وروسته پاتې وه. که څه هم تزار ځینې اصلاحات پیل کړل، خو دې اصلاحاتو د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره بسنه نه کوله. د شلمې پیړۍ تر پیل پورې بزګرانو د روسیې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه په واک کې لرله، خو فقر لا هم پراخ و. د روسیې اقتصاد د جګړې تر مخه په چټکۍ سره وده کوله، خو دا وده دومره نه وه چې د خلکو ژورې اقتصادي ستونزې حل کړي. همدا لامل و چې کارګري اعتراضونه ورځ تر بلې زیاتېدل.
یوازې په 1912 کال کې زرګونه اعتصابونه ثبت شول. په ورپسې 2 کلونو کې د اعتراضونو شمیر څو برابر شو او میلیونونو کارګرانو پکې ګډون وکړ. صنعتي ښارونه او د تیلو سترې سیمې د نارضایتۍ پر مرکزونو بدلې شوې. خو تزار نیکولا د دې اعتراضونو د منلو لپاره هیڅ چمتووالی نه درلود. هغه باور درلود چې مطلقه واکمني باید وساتل شي او هر ډول مخالفت د دولت پر وړاندې ګواښ دی. په همدې کلونو کې د رومانوف شاهي کورنۍ د راسپوتین په نوم یوه اسرارناکه مذهبي شخصیت تر اغېز لاندې راغله. د ده نفوذ دومره زیات شو چې د روسیې ډیری سیاستوال او دولتي چارواکي یې اندېښمن کړي وو. په همدې حال کې د اروپا په زړه کې د اتریش هنګري ستره امپراتوري پرته وه. د امپراتوري د هابسبورګ د کورنۍ لخوا اداره کېده او مشري امپراتور فرانس یوزف کوله. هغه د اروپا له تر ټولو تجربه کارو واکمنانو څخه و او له 80 کلونو څخه زیات یې واکمني کړې وه. خو د 1914 کال تر رارسېدو پورې فرانس یوزف 84 کلن سپین ږیری و. د هغه امپراتوري له قومي اختلافونو، سیاسي ستونزو او داخلي فشارونو سره مخ وه. ستونزې چې ډیر ژر به د ټولې اروپا برخلیک بدل کړي. د اتریش هنګري امپراتورۍ تر ټولو ستره تکیهګاه جرمني وه. دا امپراتوري که څه هم د اروپا له زړو او بانفوذه سلطنتونو څخه ګڼل کېده، خو د 19مې پیړۍ تر پایه خپل پخوانی ځواک له لاسه ورکړی و. له پوځي او سیاسي پلوه د اتریش وضعیت دومره پیاوړی نه و چې یوازې د خپلو سیالانو پر وړاندې ودرېږي، او همدا لامل و چې د جرمني ملاتړ د دې امپراتورۍ د بقا لپاره حیاتي اهمیت درلود. امپراتور فرانس یوزف چې د اروپا له تر ټولو زړو واکمنانو څخه و، په نړیوال سیاست کې د پخوا په څیر اغیز نه درلود. د هغه امپراتوري له قومي اختلافونو او کورنیو ستونزو سره لاس او ګریوان وه او یوازینی ډاډ یې دا و چې د اروپا تر ټولو چټک راټوکېدونکی ځواک یعنې جرمني ورسره ولاړ و. خو د 20مې پیړۍ په پیل کې جرمني له اتریش څخه بشپړ جلا وضعیت درلود. جرمني یو نوی خو په بېساري سرعت پرمختګ کوونکی هیواد و. یوازې څو لسیزې وړاندې د جرمني بیلابیل ایالتونه د یو واحد دولت تر چتر لاندې راټول شوي وو، خو په همدې لنډه موده کې د صنعت، ساینس، ټکنالوژۍ او اقتصاد په ډګرونو کې حیرانوونکي لاسته راوړنې درلودې. فابریکې، اورګاډي، د فولادو صنعت او عصري ټکنالوژي د جرمني اقتصاد د اروپا له تر ټولو ځواکمنو اقتصادونو څخه ګرځولی و. ډیر تاریخ پوهان باور لري چې د 20مې پیړۍ تر پیل پورې جرمني د صنعتي ځواک له پلوه ان له بریټانیا سره سیالي کوله. په حقیقت کې له بریټانیا وروسته جرمني د نړۍ دویم ستر ځواک بلل کېده، خو د دې ځواک تر شا یوه مهمه ستونزه هم پرته وه. بریټانیا او فرانسې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پراخې مستعمرې لرلې. د دوی بیرغونه له افریقا نیولې تر اسیا او امریکا پورې رپېدل. خو جرمني چې ډیر وروسته د استعماري سیالۍ ډګر ته ننوتی و، د مستعمراتو له دې ستر ویش څخه تقریبا بې برخې پاتې شوی و. د افریقا په ځینو سیمو کې محدودې مستعمرې لرلې، خو هیڅکله یې د بریټانیا او فرانسې د ستر استعماري نفوذ سیالي نشوه کولی. همدا موضوع د جرمني د واکمن قیصر دویم ویلهلم لپاره د منلو وړ نه وه. هغه باور درلود چې جرمني نه یوازې د اروپا بلکې د ټولې نړۍ د رهبرۍ مستحق دی. د هغه په اند داسې یو هیواد چې دومره پیاوړی اقتصاد، پرمختللې ټکنالوژي او ځواکمن پوځ لري باید د نړۍ په سیاسي معادلاتو کې تر ټولو لوړ مقام ولري. دویم ویلهلم ځان د جرمني د ستر ماموریت استازی باله. هغه به په خپلو ویناوو کې ادعا کوله چې جرمن ملت ځانګړی رسالت لري، داسې رسالت چې د تمدن، پرمختګ او ځواک بیرغ به نړۍ ته ورسوي. همدا فکر چې جرمني باید د لمر لاندې خپل ځای ترلاسه کړي د 20مې پیړۍ د پیل د اروپایي سیالیو او سیاسي ترینګلتیاو له مهمو عواملو څخه وګرځېد، او ډیر ژر به همدغه سیالۍ اروپا د یوې داسې جګړې پر لور ټیل وهي چې پایلې به یې د نړۍ تاریخ د تل لپاره بدل کړي. د صنعت او فابریکو له پراختیا سره په اروپا کې د نفوسو شمیر هم په بېساري ډول زیات شو. ښارونه ورځ تر بلې لویېدل او د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره د ښارونو شاوخوا د استوګنې نوې سیمې راڅرګندې شوې. زرګونه کسان له کلیو څخه ښارونو ته کډه کېدل او د فابریکو او صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې نوی ژوند پیلاوه.
په همدې موده کې د ټولنې یوه نوې طبقه هم رامنځته شوه، منځنۍ طبقه. سوداګر، مامورین، ښوونکي، انجینران او د فابریکو ماهر کارکوونکي د اروپا د اقتصادي او ټولنیز ژوند مهمه برخه وګرځېدل. ټلیفوني شبکې پراخې شوې، اورګاډي چټک شول او د اړیکو او لیږد رالېږد نړۍ د پخوا په پرتله کوچنۍ کړه. داسې ښکارېده چې اروپا د پرمختګ او سوکالۍ یوې نوې زمانې ته داخله شوې ده. خو د دې پرمختګ تر شا یوه بله څیره هم پټه وه. فقر، بېوزلي او بېکوري لا هم د میلیونونو خلکو ژوند ځوراوه. صنعتي ښارونه که څه هم د شتمنۍ او تولید مرکزونه وو، خو د کارګرانو ډیری کورنۍ په سختو شرایطو کې ژوند کولو ته اړ وې. همدغه ترخه واقعیتونه و چې لیکوالان او مفکران یې د ټولنې د ستونزو پر وړاندې غږ پورته کولو ته اړ کړل. د بریټانیا نامتو لیکوال جورج برنارد شاو او د جرمني فیلسوف کارل مارکس د همدې ټولنیزو نابرابریو او اقتصادي ستونزو په اړه پراخې لیکنې وکړې او د هغه وخت پر نظامونو یې توندې نیوکې کولې. په همدې کلونو کې د خلکو نارضایتي هم مخ په زیاتېدو وه. د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د کارګرانو اعتصابونه او ولسي اعتراضونه ورځ تر بلې پراخېدل. یوازې په 1912 میلادي کال کې په بریټانیا کې له 2000 څخه زیات کارګري اعتصابونه ثبت شول. په همدې وخت کې د ښځو د حقونو غورځنګ هم په چټکۍ سره پراخېده. ښځو د رایې حق، سیاسي ګډون او ټولنیز مساوات غوښته او د اروپا په ګڼو ښارونو کې یې پراخ لاریونونه کول. خو له دې ټولو سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره سره صنعتي پرمختګ خپل اوج ته رسېدلی و. د 20مې پیړۍ په پیل کې اروپا د نړۍ د ځواک، شتمنۍ او نفوذ مرکز ګڼل کېده. د لندن، پاریس، برلین او ویانا په څیر ښارونه د نړۍ د سوداګرو، پانګوالو او سیلانیانو لپاره د خوبونو ځایونه وو. کلونه وروسته وینسټون چرچل د همدې دورې په اړه لیکلي وو: پخوانۍ نړۍ د لوېدو پر مهال تر ټولو ښکلې ښکارېده. په ظاهر کې هر څه د پرمختګ، ثبات او سوکالۍ نښې لرلې، خو تر دې ښکلې پردې لاندې د سیالۍ، شک او سیاسي ترینګلتیاو خطرناک جریان روان و. نړۍ ورځ تر بلې پیچلې کېده او نور د څو پاچاهانو او اشرافو له لوري اداره کېدل اسانه نه و. همدا لامل دی چې تاریخ پوهان تر نن ورځې پورې د لومړۍ نړیوالې جګړې د اصل لامل په اړه اختلاف لري. ډیری تاریخ پوهان جرمني د جګړې اصلي پیل کوونکی هیواد بولي. د دوی په باور جرمني د 20مې پیړۍ تر پیل پورې د اروپا تر ټولو چټک راټوکېدونکی ځواک و. اقتصاد یې وده کوله، پوځ یې پیاوړی کېده او صنعتي ځواک یې د خپلو سیالانو اندېښنې زیاتولې. خو جرمني ډیر وروسته نړیوال سیاست ته داخل شوی و، هغه مهال چې د نړۍ ډیری برخې لا له وړاندې د بریټانیا، فرانسې او نورو استعماري قدرتونو ترمنځ ویشل شوي وې. د همدې نظر پلویان باور لري چې جرمني د نړیوال نفوذ د ترلاسه کولو لپاره له ځواکه کار اخیستل یوازینۍ لار ګڼله او له همدې امله یې د یوې سترې جګړې لپاره چمتووالی نیوه. خو ټول تاریخ پوهان له دې نظر سره موافق نه دي. ځینې استدلال کوي چې جرمني په اصل کې جګړه نه غوښته. دوی وایي چې د جرمني چټک پرمختګ د فرانسې او نورو اروپایي قدرتونو لپاره د اندېښنې وړ ګرځېدلی و. په ځانګړې توګه فرانسه چې لا یې د 1800 کال د ماتې درد هیر کړی نه و، د جرمني له پیاوړتیا ویره لرله او هڅه یې کوله چې د اتحادونو او سیاسي فشارونو له لارې هغه راګیر کړي. خو که هره نظریه ومنو، یو حقیقت نشي انکارېدی. د 20مې پیړۍ تر پیل پورې جرمني د اروپا د قدرتونو د سیالۍ په مرکز بدل شوی و. د دې سیالۍ یو مهم پړاو په 1905 کال کې رامنځته شو. په همدې کال کې د روسیې امپراتور دویم نیکولاس او د جرمني امپراتور دویم ویلهلم د فنلنډ د ساحل ترڅنګ د بیورکو په نوم سیمه کې سره ولیدل. دواړه واکمنان نږدې خپلوان و او غوښتل یې د خپلو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. په دې پټه لیدنه کې ویلهلم هڅه وکړه چې روسیه له فرانسې څخه لرې او د جرمني متحد کړي. دواړو مشرانو حتی یو لومړنی تړون هم لاسلیک کړ، خو کله چې روسي چارواکو او وزیرانو د تړون جزئیات ولیدل نو سخت مخالفت یې ورسره وکړ. له همدې امله دا تړون هیڅکله عملي نشو. خو د بیورکو لیدنې یوه مهمه پایله لرله. اروپایي قدرتونه نور هم پر یو بل بې باوره شول. جرمني فکر کاوه چې محاصره کیږي. فرانسې بیا د جرمني له ځواکه ویره لرله.
روسیه د بالکان پر لور د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې وه او بریټانیا د سمندري برلاسۍ د ساتلو لپاره مبارزه کوله. اروپا ورو ورو په دوه لویو سیاسي او پوځي بلاکونو وویشل شوه. یوې وړې تېروتنې، یو ناڅاپي پیښې یا یو سیاسي بحران ته اړتیا وه څو دا ټول فشارونه سره وچوي او ډیر ژر په بالکان کې یوه مرمۍ د همدې باروتو ډکه فضا لړزوي او نړۍ د تاریخ تر ټولو سترې جګړې ته ټېل وهي. خو د اروپا د قدرتونو ترمنځ سیالي یوازې په خبرو او ډیپلوماټیکو ناستو پورې محدوده پاتې نه شوه. د 1905 کال په هماغه کال چې د بیورکو لیدنه ترسره شوه، جرمني په شمالي افریقا کې د مراکش د کړکېچ له لارې هڅه وکړه د فرانسې نفوذ وننګوي. قیصر دویم ویلهلم په ښکاره توګه د مراکش د خپلواکۍ ملاتړ اعلان کړ او غوښتل یې وښیي چې فرانسه د نړۍ په هره برخه کې په خپله خوښه پریکړه نشي کولی. خو پایله برعکس راووته. د جرمني د منزوي کولو پر ځای بریټانیا او فرانسه یو بل ته لا نږدې شول. د اروپا قدرتونه ورو ورو په دوه متخاصمو ډلو وویشل شول. په یوه اړخ کې جرمني، اتریش، هنګري او وروسته عثماني امپراتوري وه او په بل اړخ کې بریټانیا، فرانسه او روسیه سره راټول شول. د سیاسي اتحادونو ترڅنګ د وسلو سیالۍ هم بېساري کچې ته رسېدلې وې. جرمني او بریټانیا د سمندري ځواک د پراختیا لپاره سختې سیالۍ پیل کړې وې. هر کال نوي جنگي بیړۍ جوړېدې، پوځونه پراخېدل او د جګړې پلانونه تازه کېدل. اروپا ظاهراً آرامه وه، خو د دې آرامۍ تر شا د جګړې تیاری روان و. بیا په 1908 کال کې یو بل بحران را پیدا شو. اتریش هنګري د بوسنیا او هرزګوینا سیمې په رسمي ډول خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د هغه سیمه وه چې ګڼ شمېر سرب وګړي پکې اوسېدل. سربیا چې ځان یې د بالکان د ټولو سلاوي قومونو استازی باله، له دې پریکړې سخته غوسه شوه. له سربیا سره روسیې هم مخالفت وکړ، ځکه روسیې ځان د سلاوي ملتونو ملاتړی ګاڼه. د څو میاشتو لپاره داسې ښکارېده چې اروپا به جګړې ته داخله شي، خو دا بحران په لنډمهاله ډول حل شو، خو ستونزه ختمه نه شوه. په 1911 کال کې بیا د مراکش دویم بحران رامنځته شو. جرمني یو جنگي بیړۍ د اګادیر بندر ته واستوله او یو ځل بیا یې د فرانسې نفوذ وننګاوه. دا ځل هم جګړه ونه شوه، خو د بریټانیا او فرانسې شکونه لا پسې زیات شول. د اروپا مشران یو بل ته په شکمنو سترګو ګوري. هر هیواد باور لري چې که جګړه ونه شي، سیال به یې دومره ځواکمن شي چې بیا به یې ماتول ناشونی وي. وروسته د 1912 او 1914 کلونو د بالکان جګړې پیل شوې. عثماني امپراتوري چې پخوای د اروپا په جنوب ختیځ کې پراخې سیمې لرلې، ورځ تر بلې کمزوري کېده. سربیا، بلغاریا، یونان او مونټینیګرو د عثمانیانو پر ضد جګړې وکړې او د بالکان نقشه یې بدله کړه. تر ټولو لویه ګټه سربیا ترلاسه کړه. همدا موضوع د اتریش هنګري لپاره د اندېښنې وړ وه. په ویانا کې چارواکي ویریدل چې پیاوړې سربیا به د دوی د امپراتورۍ سلاوي وګړي هم بغاوت ته وهڅوي. له همدې ځایه د اتریش او سربیا ترمنځ دښمني خپل اوج ته ورسېده. اروپا نور د باروتو په یو ستر ګودام بدله شوې وه. ټول اتحادونه جوړ شوي وو، پوځونه چمتو وو، وسلې ذخیره وې او مشران د بدترین حالت لپاره پر پلانونو بوخت ول. یوازې یوې وړې جرقې ته اړتیا وه. دا جرقه د 1914 کال د جون 28 د سراجیو په ښار کې پیښه شوه. هغه مهال چې د اتریش هنګري د تخت وارث ارشدوک فرانس فردیناند د 19 کلن سرب ملتپال لخوا ووژل شو. همدې څو ډزو د نړۍ د تاریخ مسیر د تل لپاره بدل کړ. د 1914 کال د جون میاشتې 28 د بوسنیا د سراجیو ښار کې کوڅې له خلکو ډکې وې. د اتریش هنګري د امپراتورۍ د تخت وارث ارشدوک فرانس فردیناند او د هغه میرمن صوفي د رسمي سفر لپاره ښار ته راغلي وو. دا سفر په خپله هم جنجالي و. سراجیو د بوسنیا برخه وه، هغه سیمه چې اتریش هنګري څو کاله وړاندې له خپلې امپراتورۍ سره یو ځای کړې وه. خو ډیری سرب ملتپالانو دا سیمه د سربیا د راتلونکي دولت برخه ګڼله او د اتریش واکمني یې اشغال باله. همدا لامل و چې د تور لاس په نوم یوې پټې ملتپالې ډلې د ارشدوک د وژلو پلان جوړ کړ.
د سفر په لومړیو شیبو کې یو بریدګر د آرشدوک پر موټر بم وغورځاوه، خو بم هدف ته ونه رسید او د موټر تر شا وچاودید. څو کسان ټپیان شول، خو آرشدوک او میرمن یې ترې روغ ووتل. په دې ځای کې داسې برېښېده چې خطر تیر شوی دی، خو څو ساعته وروسته یوه حیرانوونکې تیروتنه هر څه بدلوي. د آرشدوک د موټر کاروان د ښار په کوڅو کې غلطې لارې ته داخل شو. کله چې موټر د شاتګ لپاره ودرید، په تصادفي ډول د هماغه بریدګرو له ډلې یو 19 کلن ځوان ګاوریلو پرنسپ مخې ته ودرید. پرنسپ له فرصت څخه ګټه واخیسته. هغه صرف 2 ډزې وکړې. یوه مرمۍ د آرشدوک په غاړه ولګېده او بلې د هغه میرمن ټپي کړه. د څو دقیقو په دننه کې دواړه مړه شول. په ظاهره دا یوازې یوه تروریستي پیښه وه. د تاریخ په اوږدو کې تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر پاچاهان، شهزادګان او مشران وژل شوي وو، خو هیڅکله یې نړیواله جګړه نه وه راپارولې. نو ولې دا پیښه دومره مهمه شوه؟ ځواب د اروپا په هغو اتحادونو او دښمنیو کې نغښتی و چې د کلونو راهیسې جوړ شوي وو. د اتریش هنګري مشرانو باور درلود چې د برید تر شا د سربیا دولت ولاړ دی، که څه هم د دې ادعا لپاره یې بشپړ شواهد نه درلودل. ویانا پریکړه وکړه چې سربیا ته سزا ورکړي، خو اتریش یوه ستونزه لرله. هغوی پوهېدل چې که پر سربیا برید وکړي، روسیه به د سربیا ملاتړ وکړي. له همدې امله اتریش لومړی د جرمني ملاتړ وغوښت. د جرمني قیصر دویم ویلهلم او د هغه حکومت اتریش ته هغه څه ورکړل چې وروسته د سپین چک په نوم مشهور شول. جرمني ژمنه وکړه چې هر ډول اقدام کې به د اتریش تر شا ولاړ وي، حتی که دا کار له روسیې سره جګړې ته هم لاره هواره کړي. دا بحران تر ټولو خطرناکه شیبه وه. د جولای په 23مه اتریش سربیا ته یو سخت اخطار واستاوه. په دې اخطار کې داسې شرطونه شامل وو چې د هر خپلواک دولت لپاره یې منل ستونزمن وو. سربیا د ډیرو شرطونو منلو ته چمتو شوه، خو ټول یې ونه منل. اتریش دا ځواب ناکافي وباله. د جولای په 28مه یعنې د آرشدوک تر وژل کېدو یوازې یوه میاشت وروسته اتریش هنګري پر سربیا جګړه اعلان کړه. همدلته د اتحادونو لړۍ فعاله شوه. روسیې د سربیا د ملاتړ لپاره د خپلو ځواکونو د بسیج بهیر پیل کړ. جرمني روسیې ته اخطار ورکړ چې خپل پوځونه بیرته ستانه کړي. کله چې روسیې دا غوښتنه ونه منله، جرمني د اګست په لومړۍ نیټه له روسیې سره جګړه اعلان کړه. فرانسه چې د روسیې متحده وه هم جګړې ته راننوته. جرمني د خپلې پوځي تګلارې له مخې غوښتل لومړی فرانسه ژر ماته کړي او بیا د روسیې پر لور متوجه شي. د همدې لپاره یې د بلجیم له خاورې د فرانسې د نیولو پلان عملي کړ. خو بلجیم بې طرفه هیواد و. کله چې جرمني د بلجیم له پولو واوښت، بریتانیا هم جګړې ته داخله شوه. په داسې حال کې چې یوازې څو اونۍ وړاندې جګړه د اتریش او سربیا ترمنځ یوه سیمه ییزه شخړه وه. اوس د اروپا ټول ستر قدرتونه د جګړې په ډګر کې سره ولاړ وو. هغه مشران چې فکر یې کاوه جګړه به په څو میاشتو کې پای ته ورسیږي، نه پوهېدل چې نړۍ د یوې 4 کلنې خو نړۍ جګړې پر لور روانه ده. کله چې په 1918 کال کې د توپونو غږونه خاموش ول، اروپا نور هغه اروپا نه وه چې 4 کاله وړاندې جګړې ته ننوتې وه. د هابسبورګ، رومانوف او عثماني امپراتوریو د واکمنۍ پاڼې وتړل شوې. میلیونونه انسانان وژل شوي وو، ښارونه ویجاړ شوي وو او داسې زخمونه پاتې شوي وو چې تر لسیزو یې اغیزې احساسېدې. خو د جګړې تر ټولو ستره پایله ښایي هغه څه نه وي چې په جګړه کې له منځه لاړل، بلکې هغه څه وي چې له جګړې وروسته وزېږېدل. د لومړۍ نړیوالې جګړې له کنډوالو څخه نوي هیوادونه را پیدا شول، انقلابونه رامنځته شول او داسې ستونزې وزېږېدې چې یوازې 20 کاله وروسته یې نړۍ دویمې نړیوالې جګړې ته ورټېل وهله. ښایي د سراجیو مرمیو شاهزاده وژلی وي، خو په حقیقت کې د یوې بشپړې زمانې د پای زنګ هم وواهه. همدا د تاریخ تر ټولو لوی درس دی. سترې جګړې تل د یوې مرمۍ، یوې چاودنې یا یوې پیښې له امله نه پیلېږي. تر شا یې کلونه سیالي، ویره، غرور، ناسمه محاسبه او ناکامه ډیپلوماسي ولاړه وي. لومړۍ نړیواله جګړه موږ ته دا راښیي چې کله ملتونه د خبرو پر ځای سیالي او د تفاهم پر ځای ځواک غوره کړي، نو پایله یې داسې ناورین وي چې نسلونه یې بیه پرې کوي. او شاید همدا پوښتنه نن هم د پخوا په څیر مهمه وي. آیا بشریت د لومړۍ نړیوالې جګړې له درسونو څخه څه زده کړي دي؟
که تاریخ بیا هم د تکرار په تمه دی. خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ. ویډیو لایک کړئ او که زموږ چینل ته نوي یاست نو سبسکرایب ترڅنګ د زنګولې تڼۍ هم خامخا کېکاږئ تر څو دا ډول تاریخي او معلوماتي ویډیوګانې تر نورو مخکې تاسو ته در ورسیږي.